السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو په نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی دی. په لکي مروت کې یو 13 کالو ځوان اکسیډنټ وکړ او په اکسیډنټ کې ډیر زیات زخمی دی او د زخمی حالت نه بیا وفات شو. آیا دا د اکسیډنټ څنګه وکړو او دا هلک څوک دی او د کوم ځای سره تعلق، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. ملګرو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه یوئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره ملاویږي، او د دې سره د ټالۍ نشان مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو، چې کومه واقعه مخې ته راغلې دی د لکي مروت سره تعلق لرونکی د 18 کالو ځوان خان افسر چې نن ډیر زیات زخمی شوی او زخمی حالات نه بیا وفات شو. ملګرو، دا په موټر کې را روانو کوهاټ ته چې د هغې په وجه باندې د بیا یو ځای کې کراس کولو او هغه ځای کې موړ نو د والا بریک فیل شو او بریک یې کار نه کولو. د ډیر کوشش وکړو چې گاډی ودرې خو گاډی ونه درېدو. د هغې نه بعد د بوټي سره ووهل چې د هغې په وجه باندې دا ډیر زیات زخمی شو، خو چونکې نو نقصان ونه شو ځکه چې ګاډي کې دا یوازې یو نو دا پکې بس وفات شو. نور د ده سره کسان نه او دا د 18 کالو ځوان او ډیر ښایسته ځوان او د هغې نه بعد بیا خلک رالو او ریسکو والا راولو، ډبل 1 ډبل 2 والا، او دا یې هسپتال ته وړه. خو د ده حالت ډیر زیات خراب و. تاسو خپل هم تصویرانو کې کتل شي د ګاډی ډیر زیات خراب دی. نو د هغې په وجه باندې دا بیا وفات شو او بیا یې د لکي مروت ته وړو. د ده تعلق د لکي مروت سره او لکي مروت کې به د ده جنازه ادا کېږي. ملګرو، ډیر د افسوس او د غم خبره دی. ډیر ښایسته ځوان و. زموږ د معاشرې کې دا تیز رفتاري ډیره زیاته شوې دی. په دې په وجه باندې موټرسایکل او په موټرو باندې ډیر زیات کسان وفات شول او اوس هم لګیا دي مري. نو ملګرو، حکومت ته پکار دی چې داسې څه قانون جوړ کړي چې د تیز رفتاري ختمه کړي. ملګرو، که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام، ډیره مننه، شکریه.